اسرائیل څه دي؟ لیکوال قاری عبدالستار سعید. ځینې کسان اسرائیل فقط یو 9 میلیوني هیواد ګڼي چې په محدوده جغرافیه آباد په ورسیرمه اسلامي هیوادونو باداري چلوي او 1.5 میلیارډیز مسلمان امت یې په وړاندې عاجز دی. خو خبره دومره ساده هم نه ده. دلته هڅه کوو د اسرائیلو د دې اوسني موقف شالید راوپلټو او د موضوع تاریخي سوابق رڼا ته کړو. د اخرین نبوت له زمانې وړاندې نړیوال نظم د فارس او روم له امپراتورۍ تشکیل شوی و. خو د اسلام په راتګ سره چې د فارس امپراتوري ونړېده، اسلامي امت په شرق کې د غربي تمدن سیال شو. غرب چې د پخواني یونان او مقدوني سکندر له زمانې بیا د مسیحي روم تر وخته په نړیواله کچه د یو مطرح قوت په حیث خپل سیاسي، نظامي او فرهنګي هژموني راساتلي وې، اسلام او اسلامي امت ته په داسې نظر کتل چې په هر لحاظ ورسره سیالي کولی شي. له هماغه وخته د اسلام او غرب شخړه راپیل شوه. په تیرو 14 پیړیو کې دا شخړه له 4 مراحلو تیره شوې چې کله یو اړخ د برلاسۍ او تهجم په حالت کې وي او بل دفاع کوي، او کله برعکس لومړنیو پیړیو خصوصا د راشده او اموي خلافتونو په وخت کې چې مسلمانانو د غرب پر خوا فتوحات کول او غرب ګام پر ګام شاته کاوه، د دې شخړې اوله مرحله وه. صلیبي جنګونه چې غرب څه کم 200 کاله په اسلامي نړۍ مسلسل بریدونه وکړل او ځینې سیمې اشغال کړې، دوهمه مرحله وه. له صلیبي جګړو وروسته د مصر د ممالکو او عثمانیانو په لاس د صلیبیانو شړل، په مدیترانه واک بشپړول او د بالقان په شمول د شرقي اروپا د سیمو فتوحات درېمه مرحله وه. له رنسانس وروسته په شرق او ټوله اسلامي نړۍ د اروپایانو استعماري حملې یې 4مه مرحله وه چې تر اوسه په یو شکل دوام لري. خو په دې ټولو مرحلو کې اسلامي امت که څه هم کله کمزوري شوی، اما داسې حالت ته نه دی تللی چې په نړیواله کچه د لویو پریکړو له سټیج څخه وغورځي. په هر څومره پاشلي حالت کې بیا هم د غرب سره سیالي روانه ساتله. خو 100 کاله پخوا د عثماني دولت له سقوط وروسته مسلمانان په لومړي ځل د زبرځواکۍ له منصب نه وغورځېدل. په شرق کې د زبرځواکۍ منصب شوروي اتحاد اشغال کړ او بیا که په شرق او غرب یادېدل مطلب به تر شوروي اتحاد او امریکا و. دا وخت نو د مسلمانانو غربي سیالانو لکه امریکا، برطانیه، فرانسه، المان وغیره چې د پخواني روم میراثخواره دي، دې ته یې اړتیا درلوده چې پاشل شوي بې څوکه او بې ځواکه اسلامي امت سره ځان په سیالۍ کې مصروف کړي. دوی د مسلمانانو د تحقیر، تذلیل او غرب نیابت سیالي پاللو لپاره ورک یهودیان سره راټول کړل، دولت یې ور جوړ کړ او د عربو په منځ کې د مطلق سیاسي، نظامي او هر اړخیز ملاتړ په مټ ځای پر ځای کړل. صهیونیست رژیم ته د هغه خروړ سپي کار وسپارل شو چې د کلي خان په خپله دروازه کې تړلی وي، او یا هغه ناظر چې د کلي د خان په حمایه او نیابت خلکو ته ښکنځل کوي یا ورسره شخړې کوي. اسرائیل لکه څرنګه چې وجود د برطانیې بهرنیو چارو د وزیر ارتورو بالفور لخوا اعلان شوی او د غرب په حمایه له عدم نه وجود ته راغلی، دغه راز یې د پایښت ذمه هم غرب اخیستی. په ملل متحد کې د امریکا د ویټو حق د اسرائیل د دفاع چتر دی. د ټول شرق لپاره په اسرائیلو کې د امریکا د وسلو او نظامي وسایلو ډیپو صهیونیست رژیم د نظامي تدارکاتو له اړخه بشپړ په ځان متکي کړی. ستاسو به یاد وي چې تیر کال د غزې د جنګ له پیل سره د امریکا جنگي بیړۍ په حرکت راغلی او پینټاګون اعلان وکړ چې که هر چا په دې جنګ کې مداخله وکړه د امریکا له سخت ځواب سره به مخامخ شي. بناءً د غزې جنگ د اسلام او غرب د هماغه 1.5 زر کلن تقابل دوام دی، خو فرق دا دی چې پخوا به له اصلي غربیانو سره شخړه وه، مګر اوس په حیث د امت د غرب په دروازه کې له تړلي سپي سره شخړې ته پاتې شي.